د وطن هیلې او امیدونه نن په هغو ځوانو اتلانو تړلي چې دوی لا وړاندې د ولس خدمت ته سرونه په نظرانه کې ایښي وو. ډیره باندې ګران دی شکر اوس ودان دی سیال د ټول جهان دی دا چې امن امن دی دا د رب احسان دی حاکم په قرآن دی مونږ یو ډیر خوشحال. الحمدلله په درېیمه امنیتي حوزه کې خو امنیت ته ډاډ وړ دی. لله الحمد هېڅ مشکل نشته که خدای کول. په ټوله روژه کې او اختر دغسې الحمدلله په ډېر امنیت کې تیر سو. لله الحمد چې هېڅ نوع مشکل نه لرو. الحمدلله ورځ د رابلې خو د جرمونو کچه ډېره کمیږي خو لله الحمد نتیجه خو یې ورکړې ده د کورنۍ چارو وزارت الحمدلله چې په دا روژه کې موټرسایکلونه ټولو حوزو ته امنیتي حوزو ته ورکړل. نو د دغه موټرسایکلونو سره سیارې ګزمې کېږي چې لله الحمد ډېر د جرم کچه اوس ډېره کمه سوې ده د موټرسایکلانو سره. د ولس د ارمان پوره کول نن د دغو دنګو ځوانانو په اوږو ایښودل شوی. دلته د مینې تږي ولس ته بې درېغه مینه ورکول کېږي. اوس دغو ځوانو اتلانو ولس ته د امن ډېوې بلې کړي. تل عزت کوم ما ته هر یو ګران دی ما ته قدردان دی غواړم یې وصال دا وطن مې ځان دی ډېره باندې ګران دی شکر اوس ودان. دا د کابل درېیمه امنیتي حوزه ده چیرته چې ولسونه او ملي پولیسو یو د بل په همکارۍ د امن او خوشحالۍ فضا رامنځته کړې. وضعیت امنیتی از سابق قدر بهتر شده و همین گزمای موترسوار که وزارت داخله آغاز کرده و خیلی بهتر است برای مردم. امنیت از سابق خوبتر شده چی از لحاظ دزدوزی باشه و چی از لحاظ غیر امنیتی و اینا نسبتا از سابق خوبتر شده بهتر شده. حاکم په قرآن خیره شپه ورځ شه په خیر تېرې الحمدلله ته ښه یاست الله پاک دې سره راضي شي. مشتری یې که دا دوکان ستا؟ نه زه مشتری یم. ښه تاسې خو ډېر په ساحه کې ګرځئ نو د امنیت پر برابر باندې موږ زه د دا درېیمې حوزې امیر یم نو امنیت څنګه دی د مجاهدینو اخلاق څنګه دي د عوامو سره؟ بیخي ښه دي شکر ده. دلته خو اوس د اختر ته موږ موټرسایکلداره ګزمې جوړې کړلې د دې لاسته راوړنې او په ښار کې ګزمې چې دي دغه موټرسایکلو والا دا زه په دې هغه کې اوسېږم د سړک شورا کارتیسۍ دلته بیا یوه ورځ غله وو که نه بیا چا زنګ ورته وهلی وو ډېر زر را رسېدلي وو بیا غله نیولي وو و تښتېدلي وو پسې منډه کې را نیولي وو که نه ډېر ښه دي هغه خو دا خو بیخي ښه کار شوی په دې چې دا موټرسایکل بیا دا ده چې په بیروبار کې هم د کوڅه کې هم د غلو خو سوی استفاده کوي د کوڅو نه د بندو لارو منډې کوي که نه دا موټرسایکل خو بیا په دې ښه ده چې خلاصېږي هم نه ډېر ښه کار شوی دی دا بیخي والله والله موږ ډېر خوشحاله تاسې هم خوشحاله یاست په دې باندې څه پیغام لري ولس ته و مجاهدینو ته؟ والله ولس ته بس دا پیغام لرو چې دوی باید د دوی سره لاس یو کړي همکاري ورسره وکړي په دې چې که اوس یو ځای کې غل وي یو ځای کې دښمن وي نو چې زه تا ته ونه وایم نو حکومت خو کور په کور ګرځېدی نه شي باید هماغه خلک ولس یو ځای شي دولت سره اطلاع ورکړي خبر ورکړي داسې مشکل دی یعنی ولس باید راضی وي د دې. کاروبار څنګه دی؟ کاروبار خوب است دیگه شکر است در کاروبار کمک ضعیف است خب بازم شکر خدا را میکشیم ازار کرد که چیز از جانب الله به ما میرسه ما ازار باشه. الحمدلله. گزمه راځي داسې تاسې گزمه شامکی هم میاد شامکی میاد گزمه وقت قفکر میاد گزمه میاد باز پس میاد دان مارکت میشه. الحمدلله. از مارکت میبریم دان مارکت استاده باز بخیر مارکت قل میشه ما بخیر. د مجاهدینو د اخلاق و برخورد څخه راضی است؟ مجاهدین خوب است از الله شکر از اخلاقشون خیلی خوب است رویشون کردن مردم خیلی خوب است دیگه وطن ما هستن میسازن کردن ما شما حکومت دیگه تا کمک سرحال میشه
ما باید وطنداران که حکومت کمک هماهنگی کنند که حکومت بخیر قصه رو پایشه. خیر اوسه، ډېره مننه. الله پاک مو حفاظت وکړي. خیر اوسه. الله پاک. د لا ښه او ډاډمن امنیتي وضعیت د رامنځته کېدو په موخه یې دا ځل د نورو نوښتونو ترڅنګ یو بل ښه نوښت رامنځته کړی. موټرسایکلداره او په ښکلي یونیفورم سمبال پولیس د شپې لخوا هم د ولس د آرامتیا لپاره پیرې او ګزمې کوي او ولس ته د لا ډاډ اطمینان ورکوي. موږ شپه ورځ په د درېیمې حوزې په ساحه کې ګزمه کوو او بس ډېرې راسته راوړندې لرو، لکه مثلا که چیرې غله وي یا چیرې جنجال پر وخت ځان رسوی شو او ساحه هم کنټرول کړې، انشاءالله څه مشکلات نشته ده. او دا د وزارت داخلې لخوا نه یو ډېر ښه پروګرام و چې موږ ته یې جوړ کړ او موټرسایکلونه یې راکړل او موږ اوس په اسانۍ هر مشکل زی ته پر وخت رسیدای شو. اوس دغه د کارتای چارو په ساحه کې حضور لرو او سیاره ګزمه مو راوستلې د خلکو امنیت دپاره. دا د امنیت په نیولو کې ډېر اړین دي، ځکه که چېرته په یو ځای کې یو جرمي عمل ترسره شي، موږ کولی شو په موقع سره هغه ساحې ته ورسېږو او مجرمین دستګیر کړو. الحمدلله مجاهدین د شپې او د ورځې د موټرسایکلو سره ګرځي په ساحه کې او الحمدلله امنیت تامین شوی دی، هېڅ مشکل نشته فعلا په ساحه کې. ولس هم دا خبره کوي په هر ځای کې چې موږ مجلسونه ورسره کړي دي، لله الحمد موږ د علماو د وکیلانو او د سپین ږیرو او د تجارانو سره مجلسونه بار بار کړي دي، خو دوی د دغه موټرسایکلانو خبره ډېره کوي چې نتیجه یې ورکړې ده او یقیني یې ورکړې ده، ځکه چې موږ ته معلومیږي چې په کومه ځای کې کوم پیښه کېږي چې پر موټرسایکل سړی په پاو کې ځای ته ځان رسوي، پر موټرسایکل باندې تقریبا په 2 دقیقې کې ځان رسولی شي. الحمدلله ولس خو زموږ سره ډېر همکاره دی او موږ هم ولس ته رسیدګي کوو. د درېیمې امنیتي حوزې به ټول ولس ته مو دا خواست دی چې لا دې هم همکاري وکړي د خپلو پولیسو سره او امنیت چې دی چې په کومه ساحه کې امنیت یې هلته ولس او عوام او ټول خلک ښه ژوند کولی شي. که چیرې امنیت نه وي نو هم به دوی په تکلیف وي هم به حکومت په تکلیف وي. نو دا د ولس زیاته همکاري ده، یقین چې همیشه په درېیمه حوزه کې د مشکلاتو کچه ډېره کمه وي. ډیره باندې ګران دی شکر اوس ودان دی سیال د ټول جهان دی دا چې امن امن دی دا د رب احسان دی حاکم په قرآن دی مونږ ډیر خوشحال دا د میرویس خان خاوره دا د ابدالي مسکن دا د احمد شاه ټبر دا د غزنوي